به یې کړو. دلته همکار یو دریږ یو د دښمن په مقابل چې څوک د امارت اسلامی باندې یو بر اساس تألیف‌های مقدس عسکری که دست خودمان در وطن ماندیم. حیات خود فدای نظام وطن، فدای آنانی که در راه خدمتگزاری به وطن است و خصوصا حالی که یک پروسه تنظیم سیاسی در وطن حاکم است راست نداریم. در خدمت شما هستیم. یوازې او یوازې په افغانستان کې امن، سوکالي، د افغانستان د ارضي تمامیت ساتنه او د افغانستان څخه په مجموع کې دفاع کول. افغانستان یو اسلامي مملکت دی، د مسلمانانو ملک دی، ټول ولس ټول خلک مسلمانان نو غوښتنه یې د یو اسلامي او شرعي نظام او دا تقاضا ده او چون چې تاسو اشاره ورته وکړله بعضې حوادثو، مشکلاتو، ستونزو، خارجي یرغلونو دې شیانو د 40 کاله موږ داسې کړلو چې هر څه یې راڅخه ورک کړله او هر څه یې ګډوډ کړل. نو اوس به په نوي عزم، په قوي اراده کوشش کوو چې د دې اسلامي هیواد اسلامي نظام په هر قیمت وي دا وساتو او د دې خاورې څخه دفاع وکړو. دا به معاهد وي، دا به موعده وي، دا به مجمنه وي. تنایم لا یعقوب دی رسیدلی تر ثمره تنایم لا یعقوب دی رسیدلی تر ثمره نن کاش کی ته ژوندی وای ای مولا محمد عمره تنایم لا یعقوب دی رسیدلی تر ثمره تنایم لا یعقوب دی رسیدلی تر ثمره. افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره د پخوانۍ ادارې ځینې جنرالانو وکتل. د اسلامي امارت څخه خپل ملاتړ اعلان کړو. همدارنګه په پای کې د ځوان وزیر دفاع ته یوه توره ډالۍ. تفصیل یې په دې ویډیو کې واورئ. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ځوان وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د تیر حکومت له ځینو پخوانیو جنرالانو سره په کابل کې کتلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې په دغه کتنه کې ډګر جنرال افضل امان، ډګر جنرال محمد زمان احمدزی، تورن جنرال شورګل، تورن جنرال نبی الله، بریګ جنرال فرید ډګروال افندي او ګڼ شمېر نورو پخوانیو جنرالانو او د قلي اردو قمندانانو ګډون درلود. په دغه ناسته کې ځینو پخوانیو جنرالانو په افغان پوځ کې مهمې دندې درلودې چې یو شمېر یې بیا وروسته تقاعد شول. د افغان پوځ دغه پخوانیو جنرالانو ته د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په خبرو کې وایي زموږ هدف یوازې په افغانستان کې امن او د ارضي تمامیت ساتنه او دفاع ده. په تیرو 40 کلونو کې ستونزو یرغلونو هر څه راپوره کړل. په نوې اراده هڅه کوو چې په هر قیمت وي د دې اسلامي نظام او اسلامي هیواد ساتنه وکړو. په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو سره د دغه هیواد پوځ یو ځل بیا ړنګ شو او په زرګونو سرتیري چې د امریکا له ملاتړ څخه برخمن وو په څو ورځو کې تلاشي شول. د افغانستان د دغه پوځ پر جوړېدو چې د امریکا لخوا په میلیارډونه ډالر پانګونه شوې وه د جمهوریت له پرځېدو سره هر څه له منځه ولاړل. د اسلامي امارت چارواکو څه موده وړاندې ویلي چې د خپلې اردو د جوړېدو چارې یې نږدې بشپړې کړي دي چې څه ناڅه 150,000 غړي به ولري. په لومړیو کې د اسلامي امارت د دفاع وزارت ویلي و چې د اردو به یې 110,000 غړي ولري. وروسته یې بیا وضاحت ورکړ چې د وخت سره دغه شمېر بدلیږي او آن کیدای شي تر 4 لکو یا د هم 3 لکو پورې اردو ولري. که څه هم د اسلامي امارت د ډیپلوماتانو په ګډون
ځینې تخنیکي برخو کې د پوځ پخواني کسان لا هم په دندو بوخت دي او ځینې نور یې ورغوښتي دي. په 2021 کال اګست کې چې کله اسلامي امارت واک ته ورسېدل، د پوځ د ټولو قلي وردګان نومونه یې واړول او هغه نومونه یې پرې کېښودل چې اسلامي امارت د خپلو کلنیو عملیاتو لپاره کارول، چې دغه نومونه د خالد ابن ولید، منصوري، البدر، الفاروق، الفتح، اعظم او عمري نومونه وټاکل شول. د جمهوریت پر مهال د افغان پوځ په جوړښت هر قلي اردو له 3 فرقو جوړه وه چې د هیواد په 8 زونونو کې پرتې وې. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت پر خپله رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه ویلي دي: د ملي دفاع سرپرست وزیر د تېرې ادارې له پخوانیو جنرالانو سره ولیدل. نن ورځ د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د مسلحو قواو لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت د تېرې ادارې له جنرالانو او ګڼ شمېر منصوبینو سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل. دغه لیدنه کې ډګر جنرال افضل امان، ډګر جنرال محمد زمان احمدزی، تورن جنرال شورګل، تورن جنرال نبی الله، بریج جنرال فرید ډګروال افندي، ګڼ شمېر نورو جنرالانو او د قلي اردو قمندانانو ګډون درلود. مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپلو خبرو کې وویل چې زموږ او ستاسې یوازینی هدف په هیواد کې امن راوستل دي. اوس د دې وخت دی چې په تیرو زخمونو ته پټۍ ورکړو. موږ باید تعصب ختم کړو او دغه تعصب ختمول اخلاص او مینې ته ضرورت لري. همداراز مولوي محمد یعقوب مجاهد له دوی څخه مننه وکړه چې د دوی ستونزې او وړاندیزونه یې واورېدل. ژمنه یې وکړه چې د دوی هر مشکل به حلوي او د امنیت ساتلو ډاډ یې ورکړ. همدارنګه دغه پخوانیو جنرالانو هم د اسلامي امارت څخه کلک ملاتړ یې وکړ او ویې ویل چې په دې خوشحاله دي چې افغانستان اوس د یو واحد نظام له لوري اداره کیږي او دوی د دغه نظام هر قسم ملاتړ ته تیار دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په ډیره کمه موده کې وکولای شول چې فوځونه منظم کړي. داسې یې منظم کړي چې تیر حکومت ان تر 3 کلو پورې هم داسې نه و منظم کړي. همدارنګه د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ویلي دي چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر په خپل کاري دفتر کې د ایران له سفیر سره کتلي دي. په دغه لیدنه کې د دوه طرفه اړیکو پر پراختیا او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لا پراختیا باندې بحث. همدارنګه د هغه لیدنه کې چې د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د پخوانیو جنرالانو سره کړې وه. پخوانیو جنرالانو په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شول او غواړي خپل هیواد ته خدمت وکړي او هغه څه چې دوی د اسلامي نظام د ساتنې لپاره کولی شي هیڅ دریغ به هم ونه کړي. ځوان وزیر ښاغلی مولوي محمد یعقوب مجاهد د دوی د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې افغانستان یو اسلامي هیواد ده او د دغه هیواد ټول وګړي مسلمانان دي او یو داسې نظام غواړي چې هغه د اسلام په اصولو برابر وي. نو له همدې امله اسلامي امارت هڅه کوي چې یو داسې نظام چې هغه د اسلامي اصولو سره برابر وي افغانانو ته سوکالي او امنیت راوړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو د هغو وزارتونو څخه ده چې خپل کار په ډیره ښه توګه پرمخ وړي. د هیواد ارضي تمامات کې په ښه توګه ساتلی ده. د دغه وزارت سرپرستي د افغانستان د پخواني امیر ملا محمد عمر مجاهد زوی مولوي محمد یعقوب مجاهد په غاړه ده. د اذان نیوز محترمو لیدونکو، مننه چې تر دې دمه را سره پاتې شوئ.